طالبانو په کابل کې 10 کسان نیولي دي چې د کورونو له تخلیې ډډه کوله. سرچینو ویلي دي چې د طالبانو د عدلیې وزیر د کابل د سناتوریم 10 اوسیدونکي د کورونو د نه تخلیې کولو له امله نیولي دي. سرچینو زیاته کړې ده چې د طالبانو عدلیې وزیر دغه کسان د خپلو ځمکو د اسنادو د تایید په موخه خپل کور ته بللي او بیا یې امنیه قومندانۍ ته سپارلي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو عدلیې وزارت اعلان کړی دی چې د غصب شویو ځمکو د څېړلو ځانګړې محکمې د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړوند د دارالمان په سناتوریم سیمه کې له 20 جریبه زیاته غصب شوې ځمکه دولتي تثبیت کړې ده. سرچینو زیاته کړې ده چې د سې شنبې په ورځ عبدالحکیم شرعي د کابل ښار د سناتوریم سیمې تر 10 زیات اوسیدونکي خپل کور ته ورغوښتي او له هغوی یې غوښتنه کړې چې طالبانو ته د یادو ځمکو د سپارلو اړوند سند لاسلیک کړي. سرچینو د معلوماتو له مخې دغه کسان د سند له لاسلیک کولو سره د مخالفت له امله د طالبانو عدلیې وزیر نیولي او د دې ډلې امنیه قومندانۍ ته یې سپارلي دي.